د سیمې، هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هره غړې د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راوړم د کندوز رادیو د دې ساعت مهم او وروستۍ خبرونو ته. نن چهارشنبه د غبرګولي 14مه نیټه ده چې د 2025م کال د جون له 4مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د کابل ژوبڼ له اوسني ځایه بل مناسب او آزاد ځای ته لیږدول کیږي. په کندوز کې د قربانۍ د کثافاتو د راټولولو لپاره ځانګړی پلان ترتیب شوی. رویال چلنجرز بنګلور د 2025م کال د هند غوره لیګ IPL اتل شو. او په غزه کې د جګړې دوام په خلکو د مرستو ویش لړۍ درولې. اوس هم بشپړ خبرونه. د کابل ژوبڼ له اوسني ځایه بل مناسب او آزاد ځای ته لیږدول کیږي. د کور او ښار جوړولو د کرنې، مالیې، عدلیې او کورنیو چارو وزارتونه او د چاپیریال ساتنې ادارې او کابل ښاروالۍ استازو له اوسني موقعیت څخه د ژوبڼ لیږدولو لپاره ځانګړې غونډه کړې. د غونډه کې د کور او ښار جوړولو وزارت سرپرست حمدالله نعماني ویلي کابل ښار کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې کمولو لپاره اړینه ده ژوبڼ یو بلې پراخې او مناسبې سیمې ته ولېږدول شي. د هغه په وینا دا چاره به ښار کې د ګڼې ګوڼې د کمښت لامل او له بله پلوه به د خلکو او سیلانیانو د ژوو لیدو ته زړه ښه او لیواله شي چې ورسره به د دولت عواید هم زیات شي. په کندوز کې د قربانۍ د کثافاتو راټولولو لپاره ځانګړی پلان ترتیب شوی. د لوی اختر په مناسبت د کندوز ښاروالۍ د ښار د پاک ساتلو لپاره ځانګړی مهالویش ترتیب کړی چې له مخې به د قربانۍ پاتې شونې او کثافات د ټاکل شوي ځایونو څخه پر وخت انتقال شي. ښاروالۍ له ښاریانو غوښتنه کړې چې کثافات د ګذر له وکیلانو سره په همغږۍ د کڅوړو په بڼه ټاکل شوي ځایونو ته ورسوي. همداراز له خلکو غوښتل شوي چې د څارویو پیر او پلور د یوازې په مال بازار کې ترسره کړي څو د ښار نظم ګډوډ نشي. رویال چلنجرز بنګلور د 2025م کال د هند غوره لیګ IPL اتل شو. رویال چلنجرز بنګلور د هند غوره لیګ د 2025م کال سیالیو پایلوبه کې د پنجاب کینګز لوبډلې ته په یو زړه راښکونکې او نږدې سیالۍ کې د 6 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د IPL اتلولي خپله کړه. دا لومړی ځل دی چې بنګلور لوبډله د دې معتبر لیګ اتله کیږي کوم چې د دوی لپاره تاریخي بریا ګڼل کیږي. د دې بریا سره RCB نه یوازې خپل اوږدمهاله انتظار پای ته ورسو بلکې د خپلو مینوالو زړونه هم وګټل کوم چې له کلونو راهیسې د دې ورځې په تمه وو. او وروستۍ خبر دا چې په غزه کې د جګړې دوام په خلکو د مرستو ویش لړۍ درولې. د غزې د بشري مرستو بنسټ د یو ورځې لپاره په غزه کې د مرستو ویش بند کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د اسرایلو پوځ پر هغو کسانو ډزې کړي چې مرستې ترلاسه کولې چې له امله 21 کسان وژل شوي او 100 نور ټپیان شوي دي. راپورونه ښیي چې د غزې د بشري مرستو بنسټ له پیل راهیسې تر 100 ډېر فلسطینیان د مرستې پسې تللي وو د اسرایلي پوځ لخوا وژل شوي دي. دا د دې مهال مهمه وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله مل شه.